ملګري ملتونه طالبان د نورو اسلامي هیوادونو نه د ښځو حقونه زده کړي. په سلامونو مهر کلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د کمیشن مشر د جمعې په ورځ په طالبانو غږ کړی د ښځو حقونو د ښه کولو په اړه د نورو اسلامي ملکونو نه زده کړه وکړي او په افغانستان کې د په منظم ډول د ښځو ځورول ودروي. په جنیوا کې د بشر حقونو د کمیشن شورا ته میرمن میشل په افغانستان کې د ښځو او جنکو سره په روان زور زیاتي سخته اندېښنه وښودله. تیر کال د اګست په میاشت کې په واک کې د طالبانو راتلو سره سم تر ټولو زیات د ښځو او جنکو د حقونو سرغړونه کړې او د هغو نه د هغوی د لسیزو حقونه تړلي دي. میرمن میشل د بشري حقونو د کمیشن غونډې ته وویل که حالات زر تر زره بدل نشو نو د ښځو مستقبل به نور هم په تیارو کې ډوب شي. په افغانستان کې د ښځو او جنکو د حقونو په اړه راجوړې شوې بیړنۍ غونډې ته میرمن میشل وویل نړیواله ټولنه دې په طالبانو فشار واچوي چې په افغانستان کې د ښځو او جنکو د حقونو احترام وکړي. د بشري حقونو د کمیشن مشر وویل زه په سختۍ سره واکمن حکومت طالبان ډاډه کوم چې د نورو لوی اسلامي هیوادونو نه دې د ښځو او جنکو د حقونو په اړه تربیه واخلي او د نړیوالو قوانینو سره سم دې په مذهبي تناظر کې د ښځو او جنکو حقونه خوندي کړي. میرمن میشل په خپله هم د مارچ په میاشت کې افغانستان ته تللې وه او وایي په دغه هیواد کې د 1 میلیون نه زیاتې جنکۍ د سکولونو نه بهر دي او په ښځو سخت بندیزونه لګېدلي دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.